خپل وزن په دې طریقه کم کړئ. دوستانو مونه جوړ په خیر. زه هیله من یم چې تاسې به ښه یاست او د روغتیا جامې به مو پر تن وي. دوستانو مخکې له دې چې پر موضوع پیل وکړو، هیله کوو چې زموږ یوټیوب چینل پښتو ټیپ سبسکرایب کړئ او دا شرنګانۍ وشرنګوئ تر څو تاسې ته زموږ هر ویډیو پر وخت در ورسیږي. دوستانو د وزن کمولو مجربه کورنۍ نسخه درته وړاندې کوم. هغه څوک چې وزن یې زیات وي یا خېټه لري، نو دا نسخه د سمه په لیکل شوي ترتیب دقیقا عملي کړي. د الله پاک په فضل به یې په میاشت کې 5 کیلو وزن ختم شي. دغه مجربه نسخه صرف په سم ډول عملي کول غواړي. د نسخې پرهیز: له خوږو خوړو څخه به ځان ساتئ، لکه چاکلیټ، پلمیټ، شکولاتات او د هر بازاري او داسې نور. د یو وخت په خوراک کې به وریجې او ډوډۍ دواړه نه خورئ، یا به ډوډۍ خورئ او یا وریجې. د نسخې مواد: 2 دانې لیمو، د اوږې 2 پلي او د 2 خرماو په اندازه یا ادرک، ورسره 3 کاچوغې د مڼې سرکه. دا ټول به یو ځای د جوس جوړولو په ماشین کې سره ګډ کړئ چې شربت شي. وروسته به یې له 1 لیتر اوبو سره ګډ کړئ. بیا به دا اوبه هره ورځ 1 ګیلاس ماښام له خوراک څخه وروسته او له خوب څخه 1 ساعت مخکې څښئ. یادونه: دغه نسخه په تجربه رسیدلې ده او د فشار مخنیوی هم کوي. هغه څوک چې شکر لري هغه هم ورسره کنټرولېدای شي. همداراز د بدن وینې ته جریان ورکوي. د دې نسخې سره کوشش وکړئ چې سهار له ناشتې وروسته یا مخکې نیم ساعت پلي تګ وکړئ.